بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي د قصاص د پریکړې د پلي کېدو په اړه د یوناما د څرګندونو په اړه د بهرنیو چارو وزارت غبرګون. په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته د مولوي نورالدین عزیزي په مشرۍ د یو پلاوي احتمالي سفر، او له فرانسې څخه د 12 الجزایري ډیپلوماتانو اخراج. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1404 کال د وریه حمل میاشتې 28مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یوه اعلامیې په خپرولو سره د قصاص شرعي حد د تطبیق اړوند د یوناما څرګندونې غیر مسؤلانه او له اسلامي احکامو څخه پر ناخبرۍ ولاړ عمل ګڼلی دی. یاد وزارت زیاته کړې لکه څرنګه چې د شرعي حدودو او د هغو له ډلې د قصاص د حد تطبیق د اسلامي شریعت یو غیر قابل انکار برخه ده، نو اسلامي امارت هم د قصاص د حکم تطبیق خپل مکلفیت بولي. اعلامیه کې یوناما ته خبرداری ورکړل سوی چې په راتلونکي کې له دې ډول څرګندونو څخه په جدي ډول ځان وساتي. یوناما له دې وړاندې قصاص د ژوند د حق مخالف عمل بللی او د دغه الهي حکم د تعلیق او لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه. بل خبر کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې ټاکل سوي په نږدې راتلونکي کې د دغه وزارت د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د یاد وزارت په وینا دغه پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو، ترانزیټي او ترانسپورټي ستونزو د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر تېره ورځ د هیواد د خصوصي سکتور له غړو سره د یوې ناستې په ترڅ کې هغه ستونزې هم اوریدلي چې افغان سوداګرې له پاکستان سره د سوداګرۍ، ترانزیټ او ترانسپورټ په برخه کې لري. بل خبر کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد اندېښنه ښودلې چې ښایي پاکستان د کډوالو د ایستلو تر چتر لاندې داعش ترهګر افغانستان ته ولېږي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې باخبره خلک وایي دوی دا اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان اداره د افغان کډوالو له ایستلو افغانستان ته د داعش ترهګرو د لیږد لپاره ګټه واخلي. دی وایي چې دی دا اندېښنه لري. د ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې د دې ښکارندویي کوي چې ترهګرې ډلې په پاکستان کې ځای لري او ښایي سیمې ته یو جدي ګواښ وي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د 1403 لمریز کال پر مهال کندهار کې 1,9,138 برېښنایي او 45,250 کاغذي پیژندپاڼې ویشل سوي دي. د غرض یاد ادارې تیر کال 2096 کسانو ته د ژوند پیښو، زیږیدنې، مړنې او طلاق د ثبت خدمتونه او 1240 نورو کسانو ته د پیژندپاڼو اصلاحي خدمتونه وړاندې کړي دي. د فرانسې دولت په یوه اعلامیه کې ویلي چې غواړي 12 الجزایري ډیپلوماتان له دغه هیواد وباسي او خپل سفیر له الجزایر بیرته راوغواړي. فرانسې دغه څرګندونې تېره ورځ سه شنبه وروسته له هغې وکړې چې الجزایر 12 فرانسوي ډیپلوماتانو ته 48 ساعته وخت ورکړی و څو له دې هیواد څخه ووځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ هغه مهال زیات شو چې د فرانسې پولیسو د الجزایر د قونسلګرۍ یو چارواکی د یوه مخالف فعال د تښتولو په تور ونیوه. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.